اختر خو مړی نه و پتا کومه خوشحالي وه چې سره دي لاسونه په نکروزیو ټکي ټکي. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری ولید افریدی یم. امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به وو. ګرانه کتونکو، نن یو بل مشوم راغلی یو چې ډېره ښه شعر یې لطیفې کوي چې کوم دا کې ډېر ښه ټیلنټ دی او ډېر زبردست ټیلنټ دی پکې. نو تاسو لا بین ته څه ریکارډ کوو د سکرین په سترګه باندې څو چې څه ته وورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو نه اول خو ولید بھائی دی ته ډېره ډېره مننه چې تاسو مونږ له راغلو، مونږ له ټیم راکړو د موسیقي ساجد نوماد او زه د منطقو تاسو ته مخاطب یم. ډېره ډېره مننه شاهد. ټیم راکړو نو که څه وړي لړالي که زه خو به ته اول یو شعر وایم چې وګوره زما په زړه داغونه ټکي ټکي، د ستا په لوپټکي د ګلونه ټکي ټکي، خازې چې مې په قبر باندې کېږدي بیا به هېر شي، خازې چې مې په قبر باندې کېږدي بیا به هېر شي، جانانه ستا راټلي جوابونه ټکي ټکي. اختر خو مړی نه و پتا کومه خوشحالي وه، اختر خو مړی نه و پتا کومه خوشحالي وه چې سره دي لاسونه په نکروزیو ټکي ټکي. لا حتی به یو سیږي لمنه په زړه باندې، لا حتی به یو سیږي لمنه په زړه باندې، د یار تش وعدې او تش لاسونه ټکي ټکي. ډېر ښه، ډېر ښکلی.